د پوهنتون په ضابطو باندې دې اور پورې شي غاړه راکا د پوهنتون په ضابطو باندې دې اور پورې شي غاړه راکا زما نادان نجولې فکر د ماحول مه کوه مینه وکوه. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د پښتو ژبې تکړه او نوموړی شاعر د ډېر محترم خان زمان کاکړ صاحب د دغه شعر نه مې د ننني ولاګ پرانسته وکړله. قدرمنو کتونکو، تاسو به بیا وایئ چې سیام خان څه راوړي دي. دا وخت بیا په عبدالولي خان پوهنتون کې حاضر یم. موږ وخت په وخت باندې هڅه کوو چې څه ناڅه یا د خپلې برخې ښکلا ټولنې ته ورباشو. ډېر محترم رحمان ولی احساس هم زموږ د دغې خپرونې یا د ننني ولاګ ملګری دی. ګیر چاپېره به قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو ګورئ چې یو لوی تیارې روانې دي. دغه تیاري به نن سبا ترسره کیږي چې پکې ډېر نوموړي د پښتو ادب سندرغاړي به راځي، یو سټال به لګېږي، بهر نه به ملګري راځي، یوه لویه هله ګوله به وي. پوهنتون کې یوه ښکلا روانه ده، یو ژوند روان دی. زموږ سره رحمان ولی احساس هم ملګری کېږي. رحمان صاحب مننه کوم، راځه. سلامونه ومنه. سلامونه ومنه. بخیر، خدای دې وکړي چې روغ جوړ استئ. او سیام خان ستا ولاګ یې مونږ ګورو، ډېر زیات خوندوري او خاص کر ستا هغه زړه راښکونکي پښتو په دې زړه باندې داسې لګي لکه سړی چې آیسکریم. رحمانه وایي د دومره حسن سره دومره مینه، دا زړه مې غواړي چې درزار شي سړی. ستاسو مینه، ستاسو ملاتړ، ستاسو زما په سر باندې لاس دی، نو څه چې یم نو ستاسو د برکت یم. رحمان ولی احساس یو ژوند روان دی، څنګه چې مې په فیل کې د دغې خپرونې یا د ولاګ په فیل کې ویلي. څه ګورئ، سبا له پروګرامونه شروع کېدونکي دي، سبا له به مختلف خلک راځي، څنګه چې مې په فیل کې ویل سندرغاړي به راځي. داسې پروګرامونه، داسې ښکلاګانې، داسې غونډې پښتنې ټولنې ته کمې ښایسته ښکلاګانې بخښلی شي. سیام خان دې ته مونږ ایکسټرا کوریکولم اکټیویټیز وایو، او دا په پښتنه معاشره کې بلکې په هر معاشره کې ډېر زیات خوند کوي. او د دې سره د انسان منټلي اپروچ سیوا کېږي. نوي څیزونه برین سټورمینګ پکې کېږي، ایکسچینج اف انفارمیشن پکې کېږي، او ایکسچینج اف نالج، ایکسچینج اف کلچر. داسې ده که نه؟ داسې چې په دې کې مونږ خپل مختلف علاقو خلک خپل ټریډیشن، خپل کلچر، خپل روایتي ستاسو سامان پیش کوي. نو باید چې په دې کې مونږ د یو بل وپېژنو، د یو بل رسم و رواج وپېژنو، د یو بل طور طریقې وپېژنو. نو دا ډېر زیات مینینګفولي زموږ لپاره، زموږ د معاشرې د خلکو لپاره، او خاص کر د سټوډنټس لپاره. رحمان ولی احساس صاحب رواني داسې دغه طرف ته دا څه ورته وایي، هغه رسۍ چې خلک راکېږي، ما نه ټګه پوار ورته وایي که څه ورته وایي، ما له خو یې لا نوم نه راځي، خدای شته ساده خلک یي که نه. نو هلته به هلکان هغه زموږ د ډپارټمنټ د جرنالیزم سټوډنټان به هغه پړي راکاږي، ټګه پوار ورته وایي، ما له خو نوم نه راځي، وبښئ. هغلته به ورځو، د دغې ولاګ ښکلاګانې به د ملګرو سره شریکوو، که اخري کومه خبره کوي بیا به هلته غږېږو. ما یو خبره دا کوله قربان چې پوهنتون کې زده کړې کو هغه د خپل فیلډ سره ریلیټډ وي، اوس هم چې زیات زده کړې مونږ د یو بل نه وو، او یو بل سره خپل معلومات شیر کو، خپل فیلم شیر کو، او دغه شانتې غونډې وشي. او چې کله غونډې کېږي دا د لیډرشپ اولنۍ پړاو وي. چې کله غونډې وشي، ایکسچینج اف انفارمیشن وشي، په دغه کې یو کابینټ جوړ شي، یو ضابطه هیات جوړ شي، نو دا د لیډرشپ کوالټي نه دي. او دغه شانتې مخکې روانې بیا به خپل بچي مونږ لیډ کوو، خپل فیملیز به لیډ کوو، د دې نه علاوه قوم به لیډ کوو. نو دغه شانتې دا د دې اولنۍ پړاو دي. ټیک ده. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، رحمان ولی احساس ډېرې ګټورې خبرې وکړلې. داسې نه پرېږدم نور هم تصورمه د دغه خپرونې د دغه ولاګ طرفه یې موږ سره پاتې شي. رحمان خوښه دې ده که نه؟ او دا وخت بالکل کرکټ ګراوند ته راورسېدلو، څنګه چې مې وختي ویل رحمانه یو ژوند روان دی، کرکټ یې روانې دي، څوک ټګه پوار کوي، خلک ژوند کوي، څوک سبقونه وایي، او موږ پکې ما او رحمان پکې نننۍ ورځ ایستلې ده چې څه ناڅه ښایسته خبرې، ښایسته ښکلاګانې، د خلکو غبرګونونه، د خلکو خبرې تر تاسو در ورسوو. رحمان صاحب که دې خوښه یي که نه، نو دې ګراوند ته به ور داخل شو. واده خو ګوره دا بړه وایي د یخې شپې ته ګوره، ستا بهانې ته ګوره، وریځو غېږې ورکړې مالم جبې ته ګوره، او سترګې راوجنګوه
بیا تماشې ته ګوره. سلامونه ځوانان. پی ایچ ډي په اور ستي شه. ستا پی ایچ ډي په اور ستي شه او زه د پلار په کور ترکمې ناسته یم. رحمانه ګوره احساسات پکې چیړې ښه زما په نفسیاتو باندې پوهېږي. رحمان ولي احساس قدرمنو کتونکو یو وارې بیا وایم چې د عبدالولي خان پوهنتون نه دا مهال ډېرې لوړې زده کړې د صحافت د څانګې څخه روانې دي. وخت په وخت باندې د قبایلو یا که ووایو د مختلفو انسټیټیوشن سره د خبریال په حیث باندې کار کوي. نو ورځو رحمان صاحب نه هم پکې غبرګونونه واورېد. دې هلکانو خوا ورځو رحمان ورځو بیخي به ورځو خفه ناستې دي هلکه یونیورسټي ولې خفه ناستې. سلامونه واخلئ هلکه ولې دومره خفه ناستې؟ یاره دې ښکلاګانو ته ګورئ د خلک کرکټ یې کوي که نه څه نشته دی؟ فرست سمسټر هم دی. کوم ډپارټمنټ کې؟ انګلیش. رحمان صاحب دا به یو ملګري پکې مارخور لګولی دی نو دا د دې مارخور څه مطلب دی ملګري؟ په دې دا څه شی دی؟ موږ پوهېږه ساده نیشنل انیمل په تور دی. ملک سره د مینې شانو څنګه ملک سره د مینې یو ټپه تې واوره. ټپه که راته ووایې څنګه د ملک باندې مین خلک یاستئ؟ ټپه درې نه درځي؟ دا ونې بوټي واورئ. حافظ د څه پکې ووایه یاره موږ ته پکې څه ووایه؟ حیات پکې ووایه بل څه پکې ووایه. خطرناک ښځه ژوند حب الوطن لایف نه دی حب الوطن من ایمان. لاړو. سلام علیکم قدرمنو کتونکو دا ځوانان چې تاسو وکتل فرست سمسټر کې عبدالولي خان یونیورسټي کې په انګلیش کې په انګلیش ډپارټمنټ کې چې کومه دی داخله کړې ده خفه ناست دي. ما ویل چې ولې دغه د ژوند چې دا کومې ښکلاګانې دي یا کوم ښایستونه دي چې ملګري پکې شریک کړو که نه دغه دی داسې ده چې دغه به نه کړو دا چونکې صحافتي اقدار دي. سلامونه واخله لکه چې دې ګڼې ته ورګډ شو او په بشپړه توګه باندې خپل اکټیویټي شروع کړو. داسې به ورواړو بالکل دی خواښه د رحمان ولي احساس صاحب قدرمنو رحمان ولي احساس صاحب وایي چې دې ګڼې ته به ورواړو. زما خو چونکې د ګڼې سره ډېر نه لګي خو رحمان ولي احساس صاحب وایي چې ورځو نو چې رحمان وایي نو موږ چېرته نه کولی شو که نه. رواني کرکټ هم روان دی. موږ هڅه کوو چې د ډېر محترم کاشف زمان داوړ صاحب غبرګون واورو چونکې د هغه په مشرۍ کې د هغه په مشرۍ کې دغه پروګرام روان دی. هڅه کوو چې دغه ملګرو خواله ورشو او د کاشف زمان داوړ صاحب دغه غبرګون خو مو اورو. یو ملګری بل دی اعزاز زموږ ډېر تکړه ملګری دی کله راته ګیله وکړي یاره زه دې په ولاګ کې رانه وستم نو هڅه کوم چې هغه ته هم ځان ورسوم. ملګري به ګورو. سلام علیکم ورکه څنګه یې ښه یې برابر یې؟ زموږ یاران خو چېرته ورک دي یاره. ګورو هڅه کوو چې ورشو رحمان صاحب. قدرمنو کتونکو اوریدونکو د دغه پروګرام ستر لارښود ډېر محترم ډاکټر کاشف زمان داوړ صاحب د دوی په مشرۍ کې دغه پروګرام جوړ کړی شوی دی. له ښه مرغه په نظر باندې راغی کاشف زمان صاحب ستړي مه شي په خیر علی. ډاکټر صاحب که راته ووایي دا نن چې کومه غونډه ده نړۍ ته به سافټ او ښکلی او زبردست پیغام څه ستاسو لخوا؟ یار دا کرکټ چې کوم اکټیویټي ده موږ پاکستان چې څومره هم کرکټ ډېر زیات خوند کوي. داسې ایونټ چې په یونیورسټیز کې کېږي نو ډېر زیات خوند کوي. دا یو لیګ دی لکه څنګه EPL چې کېږي IPL کېږي داسې پاکستاني لیګ چې کېږي د یونیورسټۍ کې چې کوم سټوډنټس لیګ سي دې هم ډېر زیاته مزه یې دی کې شپږ ټیمونه موږ سره او الحمدلله موږ فاینل ته راووتو. موږ سره چې بل ټیم د ګلیډیټرز دی او د ورجرز نن فاینل دی. ډاکټر صاحب باوري چې دغه میچ به ګټئ؟ ان شاء الله ګټو په اخر کې بیا دا انجوای کوو ان شاء الله. ډاکټر صاحب مننه کوم د وخت راکولو مو نړۍ مننه کوم. هڅه کوم چې دغه خپرونې دغه پروګرام نور ملګري تاسو سره وغږوم. ګرانو کتونکو اوریدونکو دا وخت را سره ډېر محترم ثناء الله وزیر ولاړ دی او غږ یې را باندې وکړ. ډېر تکړه ملګری دی ثناء الله وزیر صاحب. سلامونه. ډېره زیاته مننه سیام جان تاسو نه هم په ډېرې ښې طریقې سره تاسو کوریج ورکوئ چې کوم اکټیویټیز کېږي نو تاسو ډېر اکټیویټي مننه. ثناء الله وزیر صاحب ته راته ووایئ چې دا کومې غونډې دلته کېږي پروګرامونه کېږي ټګ اف وار کېږي کرکټ کېږي دا پښتني طبقې ته کوم ښایسته ګټې او ښکلاګانې راوړی شي؟ ډېرې زیاتې ګټې دي. که زه په دې باندې شروع شم نو ډېر ټایم به پرې ولګي چې تاسو ته یې زه ایکسپلین کړم خو زه به دا ووایم چې دلته کې د کسانو سوشل ایکسپوژر هم کېږي ورسره انټرټینمنټ هم د کسانو کېږي نو بلات ګټې راوړي د پښتنو معاشرې ته. ډېره مننه کوم وزیر صاحب چې ټیم مو راکړ. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. قدرمنو کتونکو دا بالکل راواورېدم زموږ د اشنغر د سیمې ډېر تکړه ډاکټر صاحب ډاکټر نثار صاحب غېږه راکړه
دا نور ملګري هم دي. نثار صاحب زموږ د اشنغر د سیمې ډېر تکړه خوږژبی قامپاله ملګری دی او وخت په وخت باندې دغه د مالونو چې کوم ډاکټر دی د ځناورو دغه دنده فکر کوم چې اوس پرېښې ده، خو د کرکټ چې دا کومې لوبې دي په دې کې ډېر کار دوامدار ساتي. نثار صاحب سلامونه واخلئ. راځئ ملګرو. وعلیکم السلام. ډېره مننه. ډېره ستاسو هم یو جهان مننه کوم. نثار صاحب دا کومه غونډه چې روانه ده که نه، دا د کرکټ باره کې دا بلا کرکټ یو بلا لوبې موږ وکتلې. دا ستاسو چې کومه غونډه ده دا څه شی دي که راته پرې رڼا واچوې؟ الحمدلله موږ چې څومره دغه وکړو ما د کرکټ څه څومره دغه نه و سپیډ نه و، چې کله دا موبایل سیسټم راووته دا لایف سیسټم راووته که نه، ما خپله کرکټ پرېښودو او دې کرکټ ته راووتم. الحمدلله تقریبا 2016-17 نه ما کرکټ دغه شروع کړی، لایف شروع کړی ما پردي پیج جوړ کړی. ما چې کله خپل پیج ته راواچوله الحمدلله زما په 3 منټو کې الحمدلله د خلکو څنګه محبت ولرم. نثار صاحب نړۍ مننه. ژوندی راته اوسئ. وروسته ګپې لګو د ملګرو خواله ورځو. ژوندی راته اوسئ. قدرمنو کتونکو اوریدونکو دغه خپرونه دغه ولاګ تاسو وکړو چې مختلف ټګه پوار پکې کېده، دغه پړی چې څه ته راکاږي دغه ملګري کرکټو پکې بلا نور ګیمونو پکې ملګرو ته خوندونه واخیستل. زموږ دغه خپرونه نننۍ پای ته رسي چېرته چې میخا د واده